تاسو شاید دې باور سره رالی چې د تاریخ کوم بل نسل به ډېر زیات خوشبخته وي، خو نن زه تاسو ته دا قضیه وړاندې کوم چې تاسو د بشریت د تاریخ ټولو نه زیات خوشبخته او خوشقسمته نسل یاست. که چېرته په ما باندې باور نه کوئ نو دا ویډیو وګورئ، شاید ستاسو باور بدل شي. په تاریخ کې قومونه نه بعد قومونه د طبیعي آفاتو له لاسه ویجاړ شوي دي. تاسو وګورئ غریبي، قحطي، سیلابونه، زلزلې او جنګونه. دې له لاسه په ټول جهان کې تقریبا میلیونهاو خلک مړ شوي دي. هغې نه وګورئ پخوا زمانه کې نور زیات شیان څومره فرق درلوده. 50 کاله مخکې خلکو به د خټو په کور کې ژوند کاوه یا به په جومپړیانو کې هغوی وخت تېراوه او د هغوی باندې ډېر زیات کنټرول د حکومت به هغې کې زیاتره خلک داسې ول چې هغوی به ټول عمر په غلامي کې تېروله. پوهه خالي د لوړې طبقې پورې اړه درلودله. غریبانو خلکو لپاره به پوهه نه وه. دوی به د کور نه لرې ډېر زیات لرې بیخي سفر نشوی کولی او که چېرته به هغوی سفر کوو دا سفر به ډېر زیات سخته او دردناکه ورته و. پیغامونه به خلکو د کوترو په طریقه باندې لیږل. کله کله دا فکر کوم چې یاره که چېرته دا کومه یوه کوتره پیشو خوړلې وه بیا به دوی څه کول. زمونږ د هرې ورځې دندو کې به هغه کارونه شامل ول چې کوم مونږ به تکرار کول. خلکو د غرونو نه د ورځې 20 سطله اوبه کورته راوړل، د غرونو نه به خس راوړل او د کور حفاظت به یې کوه. دې نه علاوه به هغوی لپاره کوم بل داسې غټ کار نه و. د راډیو، تلویزیون او انټرنیټ ګمان کې هم د چا نه راتلو. نو تاسو فکر وکړئ چې داسې یو وخت کې ژوند به څنګه و. مګر اوس تاسو وګورئ چې زمونږ د ژوند څومره ساحې د پخوا په څېر ډېره زیاته ګټه موندلې ده. عمومي طریقه باندې تاسو وګورئ چې د دنیا د انسانانو عمر د 240 کلونو نه اوس 65 کلونو ته رسېدلی ده. د غذا کمی پوره شوې ده. ډېر زیات کم خلک د قحطۍ له لاسه مړه کېږي. بعضې ملکونه خو داسې هم دي چې هغې کې په یو ورځ کې زرهاو ټنه خوراک ضایع کېږي. او زمونږ جنګونه د پخوا په څېر باندې ډېر زیات بهتره شوي دي. مونږ په طبي سیستم کې هر رقم جدید درملونه لرو، هر رقم نوې دوايانې او قوي انټي لرو. مونږ سره د سرطان، د HIV، د توبرکلوسیس او د زیړي علاج مونږ سره پیدا شوی ده او ډېر ښه طریقه باندې د دې مبارزه کیږي. زمونږ د زده کړې سیستمونه تر پخوا په نسبت باندې ډېر زیات بهتره شوي دي او پرمختګ یې کړی ده. په حقیقت کې تاسو وګورئ د دنیا هر رقم معلومات چې دي هغه صرف یو څو موبایل ټچونه لري دی. هر موضوع باندې ډېر زیات کتابونه لیکل کیږي او هغې نه هم زیات لوستل کیږي. تاسو د دنیا په هر کونج کې چې یو انسان یې هغې سره ټلیفوني تماس نیولی شي او واتساپ او فیسبوک په طریقه باندې خو دا بلکل مفته شوي دي. ټکنالوژي په دې کچه باندې ده چې که چېرته 100 کاله پخوانی کوم مړی را ژوندی شي او هغه دې ټکنالوژي کې دومره پرمختګ ته وګوري هغه شاید بیرته بېهوښه شي او ووایي چې یار دا شی څومره جادویي ده. کمپیوټر په یو عادي کار کې د دنیا مهارترین انسانانو نه 100 چنده زیات بهتره کار کوي. صحیح ده. څو کاله بعد شاید مونږ مریخ ته ورسیږو. زمونږ په دنیا کې الوتونکې ګاډې راشي. دا شیان دې لپاره تاسو ته ښیم ولې چې همدا اوس خلک په دې باندې کار کوي. مونږ خپله به څومره ازاده یو چې خپل افکار او نظریات څرګنده کړو، د خپل ژوند هدف پیدا کړو او بیا هغه پوره کړو. په اخیره کې زما تاسو نه دا سوال دی چې تاسو د دې خوشبختۍ نه څه ګټه اخیستې؟ که تاسو په دې اړه باندې مختلف خیالات لرئ مهرباني وکړئ په ډېر شوق سره یې په کمنټ کې ولیکئ.